د دانش صدیقي جسد دی. په سپین بولدک کې تر وژل کېدو یوه ورځ وروسته د هغه جسد د کندهار میرویس روغتون ته انتقال سو. د روغتون مشر وایي د صدیقي جسد د ژورو ټپونو له امله په ډېرې سختۍ سره د عدلي ټیپ په مرسته وپېژندل سو. چې بیا عدلي مسؤلین دغه شواهدو دغه خپل د جسد د څه توکي چې ورسره پاته وه د هغه په اساس یې پېژندګلوي وسوله، نور د پېژندلو وړ نه و. 40 کلن دانش صدیقي چې د هند اوسېدونکی و د رویټرز نړیوال اژانس سره د فوټو ژورنالیست په توګه کار کاوه. هغه څو ورځې مخکې افغانستان ته راغلی و چې د پاکستان پولې ته نږدې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په مخامخ جګړه کې ووژل سو. د دانش مرګ هغه چې یو مسلمان خبریال و وژل کېدل او بیا په دغسې طریقه سره لکه چې ومولیدی د پېژندلو نه دی، دا د خبریالانو پر رها باندې ډېر منفي تاثیر کوي. ټاکل شوی چې د دانش صدیقي جسد د افغان هوایي ځواکونو لخوا کابل ته انتقال او تر هغه وروسته هند ته ولېږدول سي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د کندهار خبریالان د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتنه کوي چې د ملکي کسانو په خاص ډول خبریالانو ژوند ته خطر پیښ نه کړي. ښکېلې غاړې باید د جګړې پر مهال د خبریالانو ژوند ته پام وکړي، ځکه خبریالان هغه کسان دي چې یوازې غواړي د پیښو څخه خلک خبر کړي، نه هغوی د چا طرف نیسي او نه هم غواړي چې په دې حالت کې بل کوم څه ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د 2013 کال څخه تر اوسه په افغانستان کې 33 خبریالان وژل شوي. په دې توګه افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره د خطرناک ترینه هیوادونو څخه شمیرل کیږي.